السلام علیکم ملګرو. ملګرو تاسو هم غواړئ چې خپل یوټیوب په پښتو باندې کوي یا هم دا هغه ویډیو چې یا په روسي باندې یا په انګلیسي باندې یا په ترکي باندې یا فلم وي نو هغه تاسو غواړئ چې په پښتو باندې ترجمه وګورئ نو دا ډیره اسانه طریقه دی. په پښتو غواړئ په دری غواړئ په هر ژبه چې تاسو غواړئ نو یوټیوب اوس په ځان کې دا آپشن جوړ کړی دا چې دوی به تاسو ته په هغه ژبه باندې معنا کوي. لکه دلته تاسو لاندې وګورئ دغه چې ګورئ دلته ګوره ماته په پښتو لیکي چې زموږ د ورور زوم د سلیمان وارث نو دغه چې که تاسو غواړئ چې ویډیوګانې وګورئ فلمونه وګورئ دا ډېره اسانه طریقه ده. راځئ زه تاسو ته ښیم. تاسو به لومړی دلته راشئ خپل یوټیوب به خلاصوئ. که موبایل کې یوټیوب خلاصوئ او که په کمپیوټر کې خلاصوئ نو دواړو کې یو شی ده. دلته به یوټیوب تاسو خلاص کړئ دواړه همغه یو سیټینګ لري. که تاسو په موبایل کې هم ګورئ همغسې ده او که په کمپیوټر کې هم ګورئ. دلته یوټیوب خلاص شو. زه اوس تاسو ته یو ویډیو راوړم چې باید هغه په بله ژبه باندې وي او بیا هغه تاسو ته معنا کړي. دلته راغلو دغه یوټیوب چینل ته ځو. دلته به یو ویډیو په ترکي باندې وي دا به راواخلو. مثلا دا ویډیو موږ راخلو Ya konuşmazsa? دا اوس په ترکي باندې نو دغه سیټینګ چې ده تاسو به راشئ. 20 yıl bir hücrede kalanlar bile ara sıra konuşur. زه دا درته رانیږدې کړم چې ځینې صحیح وګورئ. دغه سیټینګ ته به تاسو راشئ. 20 yılda kaçınılacak دلته bir şey yok. سبټایټل ته راشئ او Aslında دلته sen kimden به tanıyorsun? ترکیش Testler eder. فوټو جنریټډ Onu دا senden به başka کوي benim kim olabilirdi ki? او بیا به دا سبټایټل ووهئ دلته به اتومات ترانسلیټ O doğruyu söylemezse bizim hayatımız yalan. نو اوس به راشئ Türkiye'nin bir numaralı babası yaptık seni. Hala şikayet دلته ediyorsun. زه مثلا پښتو ته یا اړم دا سم پښتو Biraz انتخابو sonra یو operasyon ځل bitecek. یا Ya زه senin چې monitörün کلیک کوم yapılacak دا ya benim به babam. تاسو په پښتو دا تاسو ګورئ اوس دا هر څه دلته ماته په پښتو باندې Biliyor musun? نو که نور د ویډیوګانو خوښي چینل سبسکرایب کړئ ویډیو در سره لایک کړئ.